بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. دوستانو، نننی درس چې زموږ هم د انګلیسي ژبې پورې تړلی دی. په دغه ویډیو کې زه تاسې ته یو څو د پروټو نومونه دي چې زه تاسې ته هغه تدریس کوم چې هم په انګلیسي او هم یې درته په پښتو باندې وایم. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو بیا هم ستاسې نه غوښتنه کومه که تاسې زموږ یوټیوب چینل انلاین لرئ نوي سبسکرایب کړئ، نو هیله ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو چې راځي تر تاسو ته در ورسیږي، او زموږ ویډیو سره لایک او شیر کړئ تر څو نور دوستان یې هم وګوري. او که تاسې هم په کوم ځای کې پوښتنه لرئ یا غوښتنه لرئ نو موږ سره کولی شئ چې په دغه واتساپ شمېره باندې اړیکه ونیسئ. او بله یادونه دا باید وکړم چې ډېر دوستانو موږ څخه د واتساپ ګروپ غوښته چې باید ته واتساپ ګروپ جوړ کړې او د ټلیګرام ګروپ. نو د ټلیګرام ګروپ لینک او د واتساپ ګروپ لینک دواړه ما په د ویډیو په ویډیو ډسکرپشن کې اچولي دي. نو تاسې کولی شئ چې هلته لاړ شئ او هم د ټلیګرام ګروپ او هم د واتساپ ګروپ د سره جاین کړئ. نو نور راځو وخت مو نه نیسم، خپل درس پیلوو. banana banana کیله orange orange مالټه یا نارنج mango mango ام melon melon خټکی apple apple مڼه watermelon watermelon هندواڼه strawberry strawberry ځمکنی توت یا توت زمینی plum plum الوچه pomegranate pomegranate انار lemon lemon لیمو بیری بیری توت فگ فگ انځر کیوي 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 کوکینٹ کوکینٹ کوپرا کوکینٹ کوپرا. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. نو په دې هیله چې ویډیو مو تر اخره کتلې وي. نو که تاسې کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو کولی شئ چې موږ سره په دغه واتساپ شمېره او یا هم په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله زه به ځواب درکړم. او بله دا خبره چې ډېرو دوستانو له ما څخه د واتساپ ګروپ او د ټلیګرام ګروپ لینکونه غوښتي چې باید ته واتساپ ګروپ او ټلیګرام ګروپ جوړ کړې او موږ ته لینکونه راواستئ. نو په همدې ویډیو ډسکرپشن کې زما هم د واتساپ ګروپ لینک او هم د ټلیګرام ګروپ لینک شته دی. نو تاسې کولی شئ چې هلته لاړ شئ، هم د ټلیګرام ګروپ او هم د واتساپ ګروپ در سره جاین کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.